تایلند اسکران او رضاکاران لګیا دي د او فراو ساحل پاکوي. دغه ساحل هغه مهال ککړ سو چې د تایلند په خلیج کې تیل توی سول. زیمبابوې د زیمبابوې خلک به نن رایه واچوي. په انتخاباتو کې به د جمهور رئیس موګابي مقابله د هغه تر ټولو لوی سیال وکړي. چین د شنګای اوسیدونکي هڅه کوي چې د ګرمۍ نه ځان وساتي. د سږ کال د جولای د میاشتې د ګرمۍ ساری په تیرو 140 کلونو کې نه دی لیدل سوی. ایټالیا د میلن په سیمه کې قوي توپان 12 کسان وژلي دي او زیات مالی تاوانونه یې اړولي دي. امارات رضاکاران لګیا دي په دوبۍ کې د کارګرانو د روژه ماتي لپاره د ډوډۍ او نورو ضروري شیانو بستې تیاروي.